مونږ همیشه د جنگ میدان ګټلی، سیاست کې مو لوبه بایللې. ولې؟ چون مونږ ته یې نجونې رامخته کړي. ولې؟ چون نادیده یو، هېڅکله مو ښځې نه دي لیدلي. یوه ښکلې جنۍ دې ولیدله، سبا ته د دین هم پې خرڅ کړی دی، ایمان دې هم پې خرڅ کړی دی، مال دې هم پې خرڅ کړی دی، دولت دې هم پې خرڅ کړی. ولې؟ چون ته نادیده یې، چون ته د جنسي برخې په اړه نه پوهېږې، چون ته په مدیریت د جنسي برخې نه پوهېږې. او زه یې درته ښایم. ته وګوره د هر انقلاب نه وروسته هر چاته چې دولت لاسته ورغلی دی، لومړنی کار چې کړی 2 او 3 واده یې کړی. ولې؟ چون تږي یاست د جنسي برخې. څه فکر کوئ هر څه ختم شوه؟ پوهېږم زما ډېرې خبرې در باندې بد لګېږي، اما ځینې حقایق داسې دي چې باید ورباندې وغږېږم. د نن ورځې موضوع ده له خدایه ډار. بعضې ځوانان په ټولنه کې شته چې ځان نه پېژني، له خدای نه ډارېږي. څوک ځان ونه پېژني حتما له خدای نه ډارېږي. ستاسې دې باره کې څه نظر دی؟ څوک چې له خدای نه ډارېږي. دا کره خبره ده. زه فکر کوم په اوسنۍ نړۍ کې انسانانو خپل اولویتونه له لاسه ورکړي. اوس موږ ته مور و پلار ارزښت نه لري، پیسې راته ارزښت لري. اوس موږ ته خدای ارزښت نه لري، د نورو خلکو خوشحالي راته ارزښت لري. حتی زه داسې ځوانان لرم چې کله د خارجیانو سره بحث کوي، هغوی ته غواړي ووایي چې زه ډیموکرات یم او د دې له امله زه ډېر مذهبي سړی نه یم. دا په خپل ذات کې شرم دی چې انسان وایي زه مذهبي سړی نه یم او هغه ته سره کرښه خپل دین نه وي. زه روانشناسان پېژنم چې خاندي او وایي چې زه مذهبي انسان نه یم، زه تر ډېره حده پورې په یوګا باور لرم، زه ډېر جدي نه یم، زه جنۍ ته نه وایم چې فلان کار مه کوه فلان وکړه. که ته دین نه لري او خدای نه لري، اصول او قوانین نه لري، ته نشې کولی په صحیح شکل ژوند وکړې. زه په شدت افتخار کوم چې یو مسلمان ډاکټر یم او ماته اسلام زما د طبابت نه مخکې دی، ماته اسلام زما د مور و پلار نه مخکې دی، ماته اسلام زما د کورنۍ او زما د ژوند او د زندګۍ نه مخکې دی. ځکه خدای دی چې زه یم، ځکه پیغمبر دی چې زه یم، ځکه د ژوند قوانین همدوی راته ښودلي دي. که زه د خدای نه ویره ونه لرم، زه د چې هیچا نه ویره نه لرم، په اساسي شکل شرایط داسې دي هغه انسانان چې دین او مذهب نه لري په دو باندې د عملیاتونو باور نه کیږي. ځکه که یو انسان دین ونه لري او د خدای نه ویره ونه لري، هغه یو بل نفر چې عملیاتوي خو هغه سره هر څه کوی شي وروسته د دې چې بېهوشه شي. بنا ډېره زیاته مهمه ده چې په ژوند کې تاسو سرې کرښې ولرئ او د هر انسان سره کرښه باید د هغه دین اوسي. تاسو وګورئ اکثرا ایتیستان، هغوی چې بېدینه دي، ټول عمر په ټویټر کې تیر شو، په پوسټونو کې دوی لارورک دي، دوی د ژوند نه خوند نه اخلي، دوی ګمراه دي. اکثرا ایتیستان ولې خودکشي کوي؟ په داسې حالت کې چې هر څه لري، ځکه دوی یو قانون ته ژمن نه دي. او کله چې ته قانون ته ژمن وي، د تا زړه ارامه دی او په تا خلک باور کوی شي. زه همیشه یو پوښتنه کوم، زما ورځ داسې پیلېږي مخکې د دې چې زه راپورته شم او شیطان ووینم، د شیطان سره مقابله وکړم، شیطان ته په سترګو کې وګورم، زه د خپل خدای سره ملاقات کوم او زه د خپل خدای سره خبرې کوم. مخکې د دې چې زه انسان ووینم، زه د خپل خدای نه مشوره اخلم. ډېری خلک وایي څنګه د سهار په مونځ ته مخکې د شیطان د لیدو نه که د خدای سره ملاقات وکړي، نو شیطان نشي کولی ستا روح ته وسواس وکړي. آیا د سهار مونځ کوئ؟ نه، اوس اکثریت ځوانانو پرېښی دی. یا که چېرته لږ څه مخته لاړ شو، په دې اړه خبرې وکړو چې ټولنیز ژوند مو څنګه دی؟ آیا د خپلې خورکۍ احوال اخلئ؟ آیا د خپل کاکا کره ځئ؟ آیا د خپلې عمه پوښتنه کوئ؟ موږ دا هر څه پرېښي دي. نه د خور پوښتنه شته، نه د ورور پوښتنه شته، نه د هغو سره ژوند او زندګي شته. حتی که د هغوی پوښتنه هم کوو په دې شکل کوو چې ورته وښیو نن ما موټر اخیستی دی او ته بې موټره پاتې. نو دا هغه څه دي چې اسلام یې تا نه غواړي، دا هغه اولویتونه دي چې اسلام یې تا نه غواړي. مثلا په اسلام کې د مونځ په شدت بحث شوی دی، مونږ پرېښی دی. په اسلام کې په دې شدیدا بحث شوی چې ته باید خوب وکړې. مونږ له خوب پاتې تر 9 بجو تر 12 بجو تر 1 بجو پورې مونږ ویښ اوسو. په اسلام کې شدیدا په دې بحث شوی چې ته باید د هر عمل نه لرې اوسې. مونږ اوس سګرټ وهو، مونږ اوس چرس وهو، مونږ اوس پوډریان شوي یو، مونږ اوس تابلیتکا اچوو. په اسلام کې په شدت باندې په دې بحث شوی دی چې ته باید د پورنوګرافۍ یا د لوسو فلمونو د لیدلو نه لرې اوسې. مونږ اوس لوس فلمونه ګورو، مونږ اوس بېحیایۍ ته مخه کړې، مونږ اوس نفریانې لرو او په افتخار یو بل ته وایو چې لرو یې. نو په ټوله کې دا هغه اساسي اولویتونه دي چې د اسلام په چوکاټ کې ته باید تعقیب کړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلي دغه کوم موضوعات چې تاسو اشاره وکړه ډېر ښه موضوعګانې وي او دغه په افغاني ټولنه کې شته. نو د دې رای حل څه شی دی؟ چې زما په نظر هغه ځوان دغه کارونه کوي چې روزمره سکیجول ځان لپاره ونه لري، د ځان پوښتنه ونه کړي. ستاسو څه نظر دی؟
زه دا وایم چې اسلام ته په رښتینې معنا ژمن اوسئ. ما مخکې ویلې چې مسلمان که چیرته خپل دین ته ژمني هغه کولی شي په ژوند کې اعتبار هم لاسته راوړي، پرمختګ هم وکړي، پیسه دار هم شي، ځکه د ده نه خدای راضي دی. او د خدای د رضایت لپاره ما ډېر کوچني ګامونه تاسو ته وښوده. یو د هغو نه 15 وخته مونځ دی، یو د هغو نه دا و چې ټولنیز ژوند ته ژمن اوسئ، یو د هغو نه دا و چې تاسو پوره خوب وکړئ، یو د هغو نه دا و چې تاسو عمل یا احتیاط پرېږدئ، یو د هغو نه دا و چې تاسو کوشش مه کوئ چې لوس فلمونه یا پورنوګرافۍ ته مخه کوئ. د دې ترڅنګ دروغ مه وایئ او خیانت مه کوئ. تاسو لاړ شئ زما کومنټونو ته وګورئ. کله چې زه یو پوسټ کوم او زما پوسټ مثلا د جنسي برخې په اړه په زرګونه خلک پیدا کیږي چې ماته کومنټ وکړي چې شرم دی، ته داسې پوسټونه کوي، نوره بله خبره نشته دی، اوس به خلکو ته د سکس په اړه بحث کوي. بله ورځ زه خبر شوم زموږ د خپلوانو نه یو زړه بوډۍ راپورته شوې ده، ویلي دي چې والا ډاکټر شکیب ناست دی د واده د شپې په اړه خلکو ته خبرې کوي، دا نه شرمیږي. بوډۍ اول ته زما ویډیو ګوري، دوم ته د واده د شپې په اړه په دې سن کې پوهیږي، دریم زما ویډیو په هغې جزیاتو ګوري چې زه څه وایم، په داسې حالت کې چې خپله کونډه یې خاوند دې مړ دی ښه چې ته ګوري، بس یو څه شته چې ته ګوري. یو ځوان راپورته کېږي ته اوس د جنسي برخې په اړه خبرې کوي. هو ځکه دا د افغانانو ضعف دی. موږ همیشه د جنگ میدان ګټلی، سیاست کې مو لوبه بایللې. ولې؟ چون موږ ته نجونې رامخته کړي. ولې؟ چون نادیده یو هېڅکله مو ښځې نه دي لیدلي. یوه ښکلې جنۍ دې ولیدله، سبا ته د دین هم پې خرڅ کړی دی، ایمان دې هم پې خرڅ کړی دی، مال دې هم پې خرڅ کړی دی، دولت دې هم پې خرڅ کړی. ولې؟ چون ته نادیده یې، چون ته د جنسي برخې په اړه نه پوهیږې، چون ته په مدیریت د جنسي برخې نه پوهیږې. او زه یې درته ښایم. ته وګوره د هر انقلاب نه وروسته هر چاته چې دولت لاسته ورغلی دی، لومړنی کار چې کړی دوه او درېم واده یې کړی. ولې؟ چون تږي یاست د جنسي برخې. هغه خپله میرمن یې ښکلې ده، خپله میرمنې چې ده نیکه ده، خپله میرمنې بیبي ده، اما دی چون په جنسي برخه کې معلومات نه لري، فکر کوي د دوم واده سره به زه خپله ارضا ډېره کړم، خوند به مې ډېر شي، نه کېږي، پسې درېیم واده کوي. پس دوه مخۍ ته وګورئ، خیانت ته وګورئ، دروغو ته وګورئ. ځوان خپله ناست دی موټک وهي، خپله ناست دی موټک وهي. نه پوهېږم څوک ګوري، ما ته ډېر نومونه یاد نه دي، نه پوهېږم ګلپاڼه او چې څوک مسخره نجونې چې کوم دې ته عیاشي ښایي هغو ګوري، جنسي ارضا کوي. هغه شرم نه دی. کله چې زه ورته وایم چې څنګه اسلامي جنسي اړیکه ونیسي او د اسلام له اړخه څنګه پوه شي چې سکسولوژي یعنې څه او دا د موږ د ژوند یوه مهمه برخه ده، په دې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیاتې خبرې کړي دي، په مساجد کې په ساعتونو خلکو ته په دې اړه معلومات ورکړي. ما ته وایي ته نه شرمېږې؟ ما ته وایي ستا ستونزه نه ده؟ پس موږ خلک دروغ وایي، خیانت کوي، خپله کوي یو څه ځان ښایي بل څه. اسلام ته وایي مه یې کوه، موږ یې کوو، دا د دوی د ناکامۍ وجه ده. یا ته وګوره موږ غروره یو، پرته د دې چې یو څه مو ترلاسه کړي زر ځان هیرو، زر مغروره کیږو. او تر ډیره حده پورې دا کار چې دی موږ فساد ته تشویقوي، فاسد یو. ناس یو د پیغمبر احادیث وایو، ناس یو د قرآن آیات وایو، خو چې څنګه د دې ځینې جګ شو ګوري چې په بل ځای کې فساد کړی، خیانت مو کړی. ما داسې د تره زامن لیدلی دي چې د خپل تره زوی ته چې دی قرآن او حدیث ویلی، د یووالي خبره یې کړې. کله چې د تره زوی پورته شوی ما ته ویلی دي چې څنګه خپه وهلی شو. ورور ته دا اوس د قرآن نه خبرې کوي. په زه وایم غواړئ بریالي اوسئ، خدای ته ژمن اوسئ. زه فکر کوم هر هغه انسان چې خدای ته ژمن نه وي زه پرې باور نشم کوی. هر هغه انسان چې خدای ته ژمني، زما یو ملګری دی 15 وخته مونځ یې کوو، ما په پټو سترګو په اعتبار وکړه، موږ د 8 لکو افغانیو 8 لکه ما واچولې، 8 لکه ده واچولې، یو تجارت مو شروع کړی. ټول ملګري مې ویل قرارداد دې کړی؟ نه. ورسره غږېدلی په فیصدۍ؟ نه. تجارت په اړه یې پوهېږي؟ نه. کور یې درته معلوم دی؟ نه. څنګه دې 8 لکه روپۍ ورکړي؟ چون خدای نه ویریږي. هغه که 15 وخته مونځ کوي ما ته خیانت نشي کوی. همداسې هم شوه، سړی راغه فیصدي هم راته راکړه، په هغې تجارت کې موږ ښه ګټه هم وکړه، ځکه اولویتونه معلوم دي. پس آیا اولویتونه معلوم دي؟ که معلوم دي کوم شیان چې زه وایم آیا تاسو کړي؟ خدای موږ ته وایي چې لواطت مه کوه، موږ یې کوو. خدای موږ ته وایي چې زنا مه کوه، موږ یې کوو. خدای موږ ته وایي چې خپل 15 وخته مونځ کوه، موږ یې نه کوو. نو غټه تاسو مخکې مثال ورکړو د خپل د تره زوی یا د یو عالم، دغه ټوله وجه دغه کیدلی شي چې موږ خپل دین ته ژمن نه یو.
سړی چې خپل دین ته ژمن نه وي نو ته څنګه اعتبار وکړي؟ دقیق. په دې برخه کې زه یو شی وایم، تر ډېره حده پورې یو اساسي دلیل دا دی چې موږ ناشکره یو. ځینې وختونه موږ 5 وخته مونځ کوو، موږ قرآن تلاوتوو، موږ روژه نیسو، موږ خپلوانو کره ځو، ټول هغه ابتدایي مسایل چې ما ویلې، موږ د الله نه ویره لرو، 5 وخته مونځ کوو، موږ ټولنیزې اړیکې ساتو، موږ په خپل وخت باندې خوب کوو، موږ چې د عمل بد نه لرو، موږ پورنوګرافۍ یا عیاشۍ نه ځان لرې ساتو، موږ دروغ نه وایو، موږ خیانت نه کوو، موږ مغروره نه یو، موږ فساد نه کوو، ولې بیا هم د ژوند نه خوشحاله نه یو، بیا په ژوند کې راحته نه یو. یو اساسي دلیل دا دی چې ټول هغه شیان چې کوم موږ لرو د هغې دپاره شکرګزاره نه یو، او همیشه وایو چې نه زه کم لرم، پرته د دې چې وګورم چې د نورو حالت څه دی. زه نه پوهېږم چې دا داستان به تر کومه حده پورې د اسلامي اړخ نه ښیي، ولې پیام یې ډېر جالبه دی. زه ځکه غواړم دا رانقل کړم. وایي یوه ورځ موسی علیه السلام په لاره روان دی او یو نفر ګوري چې ډېر زیات پیسه داره دی، اوښان دي، میلې دي، ښځې دي، ګیلاسونه دي د طلا، کاسې دي د طلا، پکې انګور دي. موسی علیه السلام ورته ګوري، غواړي چې تیر شي، د پاچا پام کېږي، موسی علیه السلام ته وایي دلته راشه. موسی علیه السلام ورځي، ورته وایي چې ورور زه د مال او دولت نه په شدت سره ستړی یم، لطفا خدای ته وایه چې ما غریبه کړي، نور دونه دولت زه دا څه کم، لږ دی راکم کړي. موسی علیه السلام وایي سمه ده، زه به ستا عرض وړاندې کړم خدای ته. په لاره تېرېږي، د دشتې راځي، په دې دشتو کې ریګ دی، ریګ کې ګوري یو سړی ناست دی، یو لونګ یې ځان نه تاو کړی دی. موسی علیه السلام ته وایي دلته راشه. موسی علیه السلام ورته وایي څه خبره ده؟ وایي وروره تباه شو، 1 روپۍ نشته، مال نشته، ثروت نشته، جایداد نشته، دغه یو لونګ لرم، په دې دشته کې ګرځم. خدای ته وایي چې یو څه راکړي، په لیاز د خدای مړ شم د لوږې. موسی علیه السلام وایي سمه ده. موسی علیه السلام ځي د خدای پاک ته، خدای پاک ته وایي چې 2 بندګان مې ستا ولیده، یو وایي چې زه ډېر زیات پیسه داره یم، د مال نه په تنګ یم، لږ مې غریب که، یو وایي زه ډېر غریب یم، ما ته لږ مال او ثروت راکه. الله تعالی وایي هغه چې پیسه داره دی ورته وایي چې ناشکري وکړه، هغه چې غریب دی ورته وایي چې شکر وباسه. موسی علیه السلام بیرته راځي، پیسه دار ته وایي چې خدای وایي ناشکري وکړه. پیسه دار موسی علیه السلام ته وایي چې لیونی، ګیلاس د طلا، مجمع د طلا، اوښان، جایداد، عیش و نوش، ولې ناشکري وکړم؟ 1000 بار شکر. غریب ته وایي چې خدای پاک ویلې شکر گزاره اوسه. غریب وایي یاره ته لیونی، چی شي کې شکر گزاره اوسم؟ هیڅ شی نه لرم، شکر وباسم. 2 ورځې وروسته چې بیا موسی علیه السلام راځي، ګوري چې پیسه داره نورم پیسه داره شوی. موسی علیه السلام په لیاز د خدای دا خو نورم جایداد راغی، نوره ګټه مې کړې. غریب حالت ته چې ګوري، هغه یو لونګ م شمال وړی، ریګې په ځان اچولی چې څوک مې ونه ګوري. پس دا ډیره زیاته مهمه ده چې تاسو په ژوند کې شکرګزاره اوسئ، د هغه څه دپاره چې لرئ مننه وکئ. موږ اکثره نه مړیږو. مثلا زه وایم ممزرما ټول زما، پرېږده چې بل ورور دې م یو څه پیدا کړي، پرېږده چې بل ورور دې م پیسه داره شي، خپله هم پیسه داره شه، او په کوم حالت چې لرې شکر وباسه، ځکه د تا نه بدتر هم شته، د تا نه نیک هم شته. اکثریت خلک ما ته وایي چې ما پسې خلک راځي، موسسې، پروډکشنونه، مختلف ځایونه، او زه چې کله ګورم چې دوی پیسه داره دي او ما ته بهتره آفر کوي، زه یې نه منم. ما ته وایي شکیب ته لیونی، موږ درته لوکس کمرې درکوو، موږ در سره بهتره ثبت کوو، بهتره ځای درکوو، کنټراکټ در سره کوو، پیسې درکوو، ولې نه غواړي موږ سره کار وکړي؟ چون زه شکرګزاره یم، زه دومره لرم چې پې ژوند وکم. ولې داسې یو کار ونه کم چې په هغې کې یو بل چاته زمینه د دې مسایده کم چې هغه هم ما سره همګامه وي؟ ته څه فکر کوې 10 کاله وروسته زه نور زوړ یم، نور ما کې دا جوش نشته. زما راتلونکی آینده جنریشن ته یې که زه د یو پیسه داره زوی سره کار کوم، کوم چې د پلار د پیسو په زور ما د ځان سره کینوي، هغه نشي کولی زما حیثیت، هغه نشي کولی زما وقار، هغه نشي کولی زما د ژوند اساسي هدف مخته یوسي. خو 10 کاله وروسته چې کله زه زړېږم، دا ځوان هغه ځوان، او ته کولی شي زما ځای ونیسي، ځکه ته زما د ژوند نه اغېزمن کېږي، ته بیا بل ځوان ته چانس ورکوي، او کوم جوش چې ما ته لرو او کوم نیت چې ما ته د بدلون لرو، د هغې نیت نه ته منظم باخبره کېږي، ځکه تا ټول هغه زحمت ما سره ویستي چې د پیسه داره زوی نه وباسي. نو زه فکر کوم شکرګزاره اوسئ. زیاتره ځوانان موږ او تاسو ګورو چې خپل کاروبار لري خو ذهني سکون نه لري. هغې وجه زما په نظر دا کېدلی شي چې خپل لمونځ کوي، تلاوت نه کوي. ته تلاوت وکړه، دقیق، ته د الله نه وغواړه چې یا الله ما زړه خوشحاله کړي، هر څه تا ته الله پاک درکوي. دقیقا. او زه په دې کې هم نظر یم، یو اساسي شی چې که غواړئ د دې حالت نه راووځئ، دنیا سره عادت مه کوئ. تاسو که غواړئ په ژوند کې ونه دردېږئ، د هیڅ شي سره عادت مه کوئ، هیڅ شي سره انس مه اخلئ. کله چې ته د یو شي سره عادت کې،
ځان بیا هغه شی چې د لاسه ورکوي تا ته زور درکوي او ته د بخیلۍ احساس کوي او دا هغه څه دی چې تا ته درد درکوي. موږ ځانونه د څه شي سره عادت کړي؟ موټر سره، پیسو سره، کور سره، سرمایې سره، مال سره، دولت سره، تلیفون سره. ستا خبره اوس که ته چیرته غواړې د دې شیانو سره ځان عادت کړې دا همیشه په بدلون کې دي. که ته چیرته تلیفون سره عادت وي آیفون 12 لري اوس نو 15 راوتلی او که ته 15 نه لري نور ستا زړه نارامه دی. که ته د کور سره عادت لري او ته کانکریټي کور لري اوس نو خلکو بلند منزلې جوړې کړي اوس د هغوی بلند منزلې ګوري باید خپل کور وران کړي د هغوی په شکل جوړ کړي نو ته نارامه یې. په ځای ځان د خدای سره عادت کوي په ځای ځان د قرآن سره عادت کوي. او یو شی تاسو ته وایم پوهېږئ د مړ زړه نښې څه دي؟ 4 اساسي نښې لري مړ زړه. هغه زړه چې د خدای نه لرې دی. وګورئ چې ایا ستاسو زړه خو به مړ نه وي. لومړی د خدای په یاد نه دی 15 وخته مونځ نشي کوی. دوم قرآن هیر کړی هیڅکله قرآن نه خلاصوي. که تاسو په ورځ کې یو ځل قرآن نه دی خلاص کړی په خپل زړه وډار شئ شاید مړ شوی. دریم که چیرته تاسو ګناه کوئ او په هغې ګناه پښیمانه نه یاست او هغه ګناه تاسو ژړئ نه دا چې ولې مو کړې ګناه کوئ او آرامه یاست پس تاسو زړه مړ دی. او وروستۍ خبره دا ده چې د دین ته اولویت نه ورکوئ. تاسو ته اولویت بل شی دی. لاړ شئ وګورئ چې هر کار تاسو کوئ یا د خدای دپاره یې کوئ یا په هغې کې نور ارزښتونه هم شته دی. زه هر هغه کار چې کوم نن زما ستا سره ناسته لومړی او اساسي رول پکې دا دی چې زه باید د خدای دپاره یو پیغام انتقال کړم. بس که لومړی پکې خدای نه وي تاسو د ستونزې سره مخ یاست. نو دې 4 شیانو ته وګورئ دا د زړه اساسي نښې دي د ژوند او د مړینې. ډېره مننه ډاکټر. هیله کوم.